شروع کوم په نوم د لوی خدای چې بخونکی او مهربان رب دی، مالک د ځمکې اسمانونو دی، راکوونکی موږ له د بې شمېره نعمتونو دی. ډېرو عزتمندو قدرمندو درنو پښتنو ستړي مه شئ، په خیر راغلی. زه تاسو ته د خپل طرفه او د ښاغلي محمد قریش خان له طرفه دلته ډېر په درناوي، ډېر په مینه او ډېر په عزت، ډېر په احترام ستړي مه شئ، په خیر راغلی، هر کله راشئ. څنګه چې تاسو ته پته ده دا نننی پروګرام دا د ګلونو، دا د رنګونو ماښام زمونږ د ډېر خوږ او ډېر ګران ملګري زمونږ او ستاسو د ټولو لپاره را جوړ کړی دی. وخت او حالات په پښتنو او د پښتنو په خاوره داسې را جوړ دي چې زړه سندرو ته نه کېدو، خو د کومو حالاتو نه، د کومو واقعاتو نه، د کومو ازمیښتونو نه چې نن د لر او بر پښتانه تېرېږي، زمونږ دا فنکاران، زمونږ دا رونه هم د هغه ازمیښتونو نه، هم د هغه سختو نه تېرېږي. تاسو ګورئ چې هره ورځ په پښتونخوا کې یو فنکار د پریس په وړاندې راشي او د فن نه د لاس نیولو، د فن نه د سپاردار کېدو اعلان کوي. دا په حیث د یو قام زمونږ د بې حسۍ علامت دی. په داسې یو وخت کې چې د پښتنو په کتارونو کې لاسونه خواره کړي دي د ډوډۍ لپاره، سوال کوي میندې، خویندې، مشران د دې خاوره ډېر درانه درانه سپینګیري د خلکو په وړاندې تماشه د پښتنو نه جوړه شوې ده. زمونږ زړه د سندرو نه خو دا فنکاران چې کله د پښتونخوا نه دلته راشي نو د دوی ډاډګیرنه، د دوی پالنه، د دوی رودنه دا زمونږ او ستاسو یو قامي ذمواري. تاسو ته پته ده چې زمونږ ژبه، زمونږ کلتور د سرکاري سرپرستۍ نه محروم دی. دا فنکاران دا چې په ډېرو سختو حالاتو کې، په داسې حالاتو کې سندرې وایي، په داسې حالاتو کې تاسو خوشحالئ چې د فن لپاره، د پښتنو فنکارانو لپاره بالکل موضوع نه دي. زه د خپل طرفه او ستاسو ناستو ټولو ملګرو د طرفه ډېر په مینه او ډېر په درناوي باندې نازي اقبال ته او د هغې دې ټیم ته ستړي مه شئ، په خیر راغلي، او ډېر ممنون او مشکور یم چې دلته راغلل. هغه چې کله دوبۍ ته راغلی را او موږ ورته خواست کړی دی نو خامخا موږ ته سندرې ویلې دي، موږ ته غزلې ویلې دي. نازیه د هېڅ قسمه تعارف محتاجه ده. نازیه د لر او بر د پښتنو د دې دور د ټولو نه لویه فنکاره ده. د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې چېرته پښتون دی او چېرته د پښتو اورېدونکی دی نازیه اقبال پېژني. ډېر خوږ او ډېر زړه راښکونکی اواز ونه خدای ورکړی دی. دا به زه ووایم چې دا زه د ځان لپاره او د تاسو ټولو ناستو خلکو لپاره ډېر د عزت او ډېر د درناوي خبره ګڼم چې نن موږ په یو داسې محفل کې ناست یو چې نازي اقبال پکې سندرې وایي، هغه پکې غزلې وایي. نازي اقبال صرف د پښتو نه، تاسو د هغې کیسټې به کتلي وي، د اردی، د پنجابۍ، د سرایکۍ، د پارسۍ، په هره ژبه خدای پاک د پښتنو له ډېر څه ورکړي دي. داسې داسې فنکاران یې ورله ورکړي دي. په دې ټوله دنیا کې به یو فنکار داسې پیدا نه کوي چې د بلې ژبې وي او زمونږ په ژبه کې سندرې ووایي. خو زمونږ د ژبې فنکارانو د دنیا په مختلفو ژبو کې سندرې ویلې دي. زه دا پروګرام چې چا را جوړ کړی دی د ټولو نه اول خو ستاسو د ټولو ملګرو چې تاسو دلته راغلی، دومره په سړیتوب، دومره په خاموشۍ سره ناست یې، ستاسو ممنون او مشکور یم. او آینده هم ستاسو نه دې تعاون تمه لرم چې دغسې زمونږ درانه خواږه فنکاران راشي او دغسې پروګرامونه ورته مونږ جوړ کړو، مونږ یې واورو. او د خپل ملګري، د خپل یار د محمد قریش خان چې بیا د دې پروګرام سرخیل دی، د هغه ممنون او مشکور یم چې داسې پروګرامونه مونږ او ستاسو لپاره را جوړ کړي. زمونږ ملګری شاکر څوک چې په دې ځای کې پرمین دی، دا هم د خپل طرف او ستاسو د ټولو طرفه چې زمونږ یې ډېره ښه مېلمستیا وکړه. زمونږ ډېر کلک یار دی، هر ځای کې مونږ سره ډېر کلک ولاړ وي. د هغه هم ممنون او مشکور یم
چې دا ځای زمونږ لپاره ساتلو چې مونږ رالو دلته کې د خپل پروګرام وکړو زمونږ او ستاسو یو بله خوشقسمتي ده چې د ټلویزیون د دنیا یو ډېر لوی نوم زمونږ یار زمونږ ملګری پیمید خان د پښتونخوا نه چې څنګه راغی نو نیغ په نیغه دې پروګرام ته راغی زه د هغه او د ندیم رور ډېر ممنون و مشکور یم خورشید هم ورسره راغلی زمونږ یاران دي او نیغ په نیغه دې پروګرام ته راغلی نو پیمید صاحب زه ستا ډېر ممنون و مشکور یم چې دلته رالي دا زمونږ لپاره یو ډېر لوی اعزاز دی او د ځان لپاره او د دې ملګرو لپاره ډېر درناوی ګڼم چې په یو داسې محفل کې موږ ناست یو چې تاسو پکې زه خو غواړم چې دا مایک د خپل ملګري فضل یوسف خان عبد صاحب په دې شعرونو باندې نازیل ورکړم چې یو کې جام دی په بل لاس کې تسبیح ونیوي یو کې جام دی په بل لاس کې تسبیح ونیوي زاهد په دواړو جهانونو کې مرچې ونیوي او پښتانه چرې کلار نشو د یو بل د مرګ پښتانه چرې کلار نشو د یو بل د مرګه که خویندو میندو ورته ډېرې لوپټې ونیوي او پیکه پیکه چې شو د ټولې پښتونخوا رنګونه پیکه پیکه چې شو د ټولې پښتونخوا رنګونه موږ په جړا کې ثوابای ته سترګې سرې ونیوې ډېر په مینه ډېر په عزت او ډېر په درناوي باندې مایک نازیله ورکړه السلام علیکم زما د طرف نه د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ دا